خوست کې موټرو ته د اسنادو ورکړې پروسه دغه پروسه چې 2 میاشتې وړاندې پیل شوې د ترافیکو مدیریت په خبره تر اوسه نږدې 10,000 موټر ثبت کړي دي دغه مدیریت مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې خپل موټر ته قانوني اسناد جوړ کړي او په خبره دغه پروسه به میاشت دوام وکړي مسؤلینو زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو د ډرایورانو غوښتنه له مرکز سره شریک کړي او دغه پروسه وغځوي اوس الحمدلله بخي مراجعین اضافه شوي دي داسې چې موږ په ورځ کې تقریبا د 1000 پر مراجعین لرو نو ان شاء الله دا په ټولو ولایاتو کې وګرځي ځکه نمبر پلیټ دا او دا سټیکر نه ده چې یوازې د ټفو یا سټیکر وي موږ چې تقریبي احصایه د ریاست سره شریکه کړې ده تقریبا 1,50,000 موټر موږ د ته په احصایه کې ورکړي نه دا امکان نه لري خو موږ به یو سفر کو د دې په خاطر کا د موږ سره د میعاد د اوږدول ومنل نو یو سفر کو چې موږ خو موټر به اضافه دي نو کپدې کې تاسو موږ سره همکاري وکړئ دا میعاد لګرته وغځوي دا نټا لګرته وغدا موټر چلونکي هم د اسنادو ورکړې پروسه د ځانونو لپاره ډیره مهمه ګڼي خو د دوی یو شمېر د موټرو پر سر ټاکل شوي پیسې د ځان لپاره زیاتې بولي یو د پوره دا پکور دي چې زر ضرور شي او د خپل اسناد خو ځکه چې اسناد د پوره خدي چې د غلې او د نقل د پته لاګي او بل ولایت ته سفر کړی شي د پوره سونه دی او زر تر زر چرو شي دا پروسه تر سره ورسي او کمات وسره لوړيږي بلې کمات نه علاوه مقصد ز په د څلور د ولایت کې په ټوله کې قرضدار شي والله چې خوخي خو ډیره ویل په دا چې ټول مخرجم خړلای دی اسناد چې په کوم ملک کوم موټر نه هغه جلی وی هغه د غلی وی هغه د غصې وی نو په دې مخ مخر کې نو د ترافیکو مدیر مولوی خیالي خان په خبره ټاکل شوی پیسو پریکړه مرکز کابل کې د دوی ریاست لوري شوی چې دوی تطبیقوي نو دا چې کوم د مشرتابه د طرف نه موږ ته د مقدار معین شوی دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه په دې کې فوهان نفر نوس دي هغه دا مقدار اندازه کړ دا اگر چې موږ دا وختونه وکړو د پیسې زیاتې دي او دوی چې دا زیاتې نه دي بلکې کم دي خبره دا ده چې کدا شي بعض خلک د عینات په تور دا خبرې کی نور لله الحمد کاروبار خسې روان د کله چې امن وی تجارت هر څه پرمختګ کی فارسی کې اضافه ولرسي خدا چې بعض خلک تبلیغاتن او عینادن بعض دا خبرې کی فکر د ترافیکو مدیریت مسؤلینو په خبره اوس مهال په خوست کې د باسناد موټرو شمیر له 1 لک اوختی دی دوی له ډرایورانو غواړي چې له موقع څخه په استفاده د اسنادو ترڅنګ لایسنسونه هم ترلاسه کړي څو د ترافیکي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی وي